دغه اپارټمنټ کې همدغه شپه وه کم 3 ورځې دي بلډینګ د بهر نه خیرن پیرن دی دلته ډېر ښایسته اپارټمنټ دی تاشکند کې انشاءالله نن د تاشکند نن سبا بل سبا ایکسپلور دغه والا مې تاشکند والا مې ته بیګا درلېږلې ده ښه هغه سره کاري زه خو چې بس کوم هغه باندې په ټیلیګرام ایئر ډراپ باندې ایئر ډراپ به ته بیا ډراپ کوم ما زه ګډي ریډ کړم نه ما چې ته ما ته وې تاشکند والا یو هغه خپل هغه تم چې خوراک کوه تر له هم د درلېږلې ده په ټیلیګرام باندې د پښتو والا ستا په کار وکړه مخکې سره کا بل دې په کار یا بل هم د درلېږم بس ما ته اول نه صحیح ده نه بیا هم د ډیلیټ کوم نه زه نه سپیس نه چې بخرته نه جوړه په کیلکولیټر چې نه جوړه دوره سپیس ته تا سره خو 256 ما په ما سره 128 کې ما 8 جی بي سپیس ته ما سره 150 سپیس available 100 already taken and we will do all over so much نه به دا زه ډیلیټ کوم موبایل کې زړه مال دوره نه پرېږدم نه نه تاسو شیخ عمر اوس خو تاسو یې شوزو وکنه خو بس ما ته صحیح ده سار چې من اندازې واغستې نه ما یو کار پکې کېږي ما موږ پکې وکړو دوه نه کېدل تاسو دواړو اراده وه چې ځو لکه ما خو دغه نه کوو اراده بالکل زموږ د شپې نه وه چې وختي وتلي وې 9 بجې دې چې اوس پرم چې ریزلټ ایستلی 9 بجې ستا اراده ولې نه وه بېګایت کو نه نه ما اراده نه زما لکه ته ولې ته داسې ډیسارټ زه ډیسارټ زه کوم که نه ګوره داسې کار وي چې نه راکوي چې یو ځای کې کنفلیکټینګ نیوز وي که نه لکه کنفلیکټینګ نیوز وي نو ته ویلی شي چې یاره لکه میبي دیر از ا چانس که نه اوس یو ځای کې کنسسټنسي لکه هر سړی یو خبره کوي که نه بعضې وخت کې کنسسټنسي کې هم لکه تا سره یو 10 چانس خو به ته اپلای کېږي لکه زما مطلب دا مونږ خو یې کوو که نه ته هم کې مونږ هم کوو نو لکه نور ځایونو کې لکه مونږ ونه وایو چې لکه دا 10 چانس لکه اوس بارډر د سره ونه یو 10 چانس راووت نه نه مونږ بارډر ته روان یو خو اچانک بارډر راغی بس مونږ ووړلو که نه لکه دی واز نو چانس لکه مونږ بارډر لکه اوس هغه بل بارډر و که نه هغه بل بارډر و چې کوم باندې ما چې روډ بند دی نو هغې ته هم د ما اړه نه خو تاسو یې ځو نو به یې مه ورشو لکه زما لکه ستاسو دغه ما دغه نه کړ ما بس ټیک دی ما ته پته چې دا بند دی لکه آی کوډ لکه ضرور نه زما خبره یې صحیح دی دغه 10 چانس پسې خو زمونږ خو دغه خو دغه 10 چانسونه دي که نه مونږ به تا ته دغه وایو خو دا بهرحال استاد یو دی که دغه سوچ دی نو مونږ به ورسره دغه نه کوو اعتراض سلامونه د تاشکند ازبکستان نه بیګا ماښام تاشکند ازبکستان ته راغلی وو خو نن د جمعې ورځ ده نو اول به مونځ کوو انشاءالله دې جومات کې د جمعې مونځ 1 بجه کېږي د دې جومات نوم اسلام آباد جومات دی دی ورته اسلام آباد وایي اسلام آباد نه اسلام آباد دلته به اول د جمعې مونځ کوو د هغه نه وروسته به انشاءالله د تاشکند سیټ ایکسپلور کوو دغه جومات مونځ کوو بیا سیټ ایکسپلور کوو الحمدلله د جمعې مونځ مو کو خلک خواره شوی دی جومات نه موږ اخري کسانو تصویران مسویران هم جومات کې ایستل الله دې ماپ کړي اوس وځو د تاشکند ایکسپلور کوو خو څوک چشمې مشمې اخلي خولۍ ملۍ اخلي همدا سړی خرڅوي خوشبو مشبو دا به هم دله درکړي او که نه نو راځئ چې وځو اوس تاشکند ایکسپلور کوو په شریکه سره انشاءالله ځو ګرځو پکې اول به راګاډې وځو اول ګاډه انځو ګاډه هم ډېر خیرن شوی دی دا د ګاډي د انځلو خبره چې بار بار کوي تصویران عکسونه اوس صحیح نه راځي د دې د وجې وایي د ده پرې چینل سټیکر لګېدلی دی چې خامخا ماریان دی
کم چینل چینل نوم دی نه یادوم ولې لا اډورټایز کوم 197 ټراول باندې سړی دته چې خبرې کوم مال به سوره پیسې راکې ها تش پیسو وړ تش پیسو دا چینل زما چینل دا ټول یو شی اصلي شی چې پیسې پکې نه بیا په پاکستان نه ان شاء الله نو چینل خو ډېر مشهوري کې دا چې سټیکر مله لګوي پکې نو بیا به سمه صحیح موږ چې ان شاء الله وزو دلته چا سندوي چې منډوي چې وخت ورکول او تاسو نه وي ول په $100,000 دغه د دې پروپوي ورکول په 2000 تاسو یې کوم زه وګورم نو اوس نو وخت مناشته کړو بس بیا خبره ان شاء الله ګرځو راځي او غاړه ولینځو دا کار نمړې کو دې سړی در چینل سټیکر صفانه راځي چې دا لګي صفاره شي نو بیا پریدي شي ګرځېدو ته ګنداغه پورم ګرځېدو ته نه پریدي اراده نشته ګرځېدو ویرانه و باندې ګرځي تر څو پورم چې غاړه نه صحیح ده مانه بیا دغه نه کې اندغه ځای کې د عمر فاروق رضی الله عنه یو قران غټ پروت دی هغه ته غزا نوم باندې ير دی او ډیر سینک د ګمبتونو ول ځای دی کنه نو ته په اټریکشن کې ورکا دا وراشي هغه په تاشکند کې بیا لکه دغه نه پس دغه 400 چوک دی دغه یو ځای دی یو میوزیم دی دا درې ځای دی نور کې تاسو په دغه ویلن ګډ کې دغه ځای نه کته دی نور ته چوک خو چې کوم دی حالته د عمر فاروق رضی الله عنه لاس لیکل قران هم پروت دی کنه حضرت عثمان رضی الله حضرت عثمان رضی الله ګارم کارواش تر ورسره ډېر ښه شوی دی او ډېر ملکونه وواله مې راغی چې په تاشکند کې وره ریزرو کوي ما په داغستان کې واغسته اوس په تاشکند کې واغسته ملګرو زه میلیونر شوی یم میلیونر یم په تاشکند کې مې په 50,000 باندې ګاډی ووینځه سلف سرویس کارواش دی 50,000 روپۍ په کې واچلې په خپله مینځو پاتې شعر خراب دی بس فریده بعد وخت کې کار تاشکند سیټي مال کې بلوچستان نه مني دی لم غرب نه مني ظالمه تا خو چې کومې پیسې په لومړی چکر هم د تاشکند مال ته راولګو د سکندر یو یار دی ازبکی یار دی هغه سره میلاویږي موږ مو ته تاشکند مال ایکسپلور کو شاپینګ مال چې دی به دا نوره سیټي ګورو چې یو دم قرطره نه شي نو راوتی وګورځو په دې لاره کې تاشکند سیټي کې او سکندر یو پخوانی یار راسره ملاو شوی دی سکندر هغه رانه مخکې دی پروفیسر صاحب سره روان دی لمبو او تاشکند سیټي د باندې ګورم ډېر بهترین انسان دی اول خو یې رامانې پوډو اوس په تاشکند سیټي د باندې نه سکندر دومره مېلمستیا به ته وکړې که نه سکندر په مېلمستیاګانو کې کنار نه د دوستان په دوره نران نو دی باندې په ټایم ما ډېر کبابونه خورولي دي په ګاډو کې مې ګرځولي دی یارانې خو زه په نرتوب کومه هسې روزي پښتون یار دی بس هغه راسه ملګری شوی نن ما ګرځوي ویډیو به لږ کم وي خو زه ګرځو چې د هغه صحیح ونه لګم په عمل پښتون دی خو په نسل ازبک دی په عمل پښتون دی نو د هغه سره ملګرتیا هم کړې ده ګرځئ را ګرځئ مو تاشکند باندې زه په خپله ګورم خو سبا هم لا په وکړه خو موږ زه سبا به مو په خپله تاسې پرېګرځئ تاشکند ایکسپلور کوو ازبکستان خو ملک دی تاشکند ښار دی نن ډېر وګرځېدو را وګرځېدو د سکندر یو انډیوالو د هغه سره مو غونډه ورځ تېره کړله ماشاءالله ډېر ښه سړی دی رفشان نومې دی که نه د هغه سره مو ورځ تېره کړه فلمونه هم ډېر ونه کړه په ماښام هغه د لیبرټي سکویر ته راوستو
د دې مخکنی نوم لیونن سپیرو بیا چې دوی ازادي واخیسته اوس یې ولا لیبرټي مطلب په انګلیش کې لیبرټي راځي دوی په ژبه کې ورته څه بل څه نوم وایي او دغه سپیر دی ماښام کې ډېر ښایسته ښکاري نو موږ پکې وګرځېدو راوګرځېدو چې دی سبا بېرته راشو د ورځې هم درته ورکوو کړي هغه زاړه وي وګوره هغه رستي زموږ په تاشکند کې دویمه ورځ ده راغلي وو د امام کمپلیکس ته حضرت امام کمپلیکس دا ډېر لوی کمپلیکس دی په دې کې مختلف بلډینګونه دي یو مهم بلډینګ دغه دی بل مهم بلډینګ یې دغه نوی جوړ کړی دی ټول غټ غټ بلډینګونه دي دغه یو وړوکی بلډینګ چې دی دغه کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د لاسو لیکلی قرآن شریف پروت دی هغه ته ټیکټ دی دا باقي کمپلیکس چې دی ټول اسې دی فری دی دې کې نور څه ټیکټ نه صرف دغه وړوکي بلډینګ ته به موږ ټیکټ الو هلته به هم ننوځو دا نور کمپلیکس به هم انشاءالله ایکسپلور کوو په شریکه سره دغه د کمپلیکس کې دننه یو جومات دی امام حضرت امام کمپلیکس کې ماسپښین لمونځ وکړو دننه راووتو انسټرکشن یې ورکړی دی چې دلته هر قسمه خلک راځي که نه مسلمانان او غیر مسلمان چې څوک په کومو جامو کې ننوتلی شي کومو کې نشي ننوتلی انسټرکشن یې ورکړی دلته دې جوماتونو کې څه پابندي نه وي خلک دننه ورپرېږدي خو چې ډرس کوډ یې برابر وي چې ډرس کوډ یې برابر نه وي بیا یې نه ورپرېږدي How much is the ticket, brother? 60, yeah? 3, please, 3. 60,000 में कंफर्म हो गया है टिकट कहते हैं चलते हैं اوس اټچ یې که دا خو داسې نه عثمان رضی الله تعالی عنہ کوم دغه چې و قرآن شریف دغه د لاسه لیکل هلته ورننوتو فلمینګ الاؤډ نه و دننه کې فلم نه شئ کولی یوازې یو قرآن شریف نه و هلته ډېر زیات قرآن شریفونه پراته وو په مختلفو ژبو کې او د مختلفو سینچریانو لکه ډفرنټ تاریخي قرآن شریفونه پراته وو ډېرو خلکو ډفرنټ خلکو لیکلي وو نو ټول یې مو لیدو خو د مین دغه چې و هغه د عثمان رضی الله تعالی عنه د لاسه لیکلی شوی قرآن شریف چې امیر تیمور سمرقند ته راوړی و او اوس دلته په ډسپلی پروت دی سټرکټلی نو فلمینګ و چې فلم پکې نه شي جوړولی اوس دغه د سکندر انډیوال بیا راغلی راسه ملګری شو او وایي زه هم د ساګر ځم داسې پښتنو په شان خوی دی پرېږدي هم نه د مېلمانې وایي چې ساګر ځم چرسو مارکیټ ته رالو دا څوک بازار غونډه کې چرسو مارکیټ ورته وایي ارزان مارکیټ هم ورته وایي ارزان به چې په روپو کې ارزان وي داسې به یې نوم ارزان وي ورځو چې وي نو څه حساب کتاب څوک چې ارزان وي چې لکه کلیوالو خو دا یو اټراکشن هم دی دلته سکندر انډیوال رانه مخکې شوی دی هغه دی دا وایي دې ته هم بیمه چې څنګه وینئ راوینئ څنګه دی Vabbè, io da non è che mi
Salam alaikum. Space. Yes, because the tea is there. Oh, tea here. What is this chai? Kanaka chai bro. Mali. Kuluk ne? Yes, you can buy this. This is a Let's have it. Corso market ته راغلی نن دی غلط ومه سم خو دا ډرای فروټ واقعي هر څه Did you like Chorso market? It's very beautiful, very nice. You got variety, everything. You have everything. Yes, it's a good option. You have variety. کاغذی اکور دی. We have Afghanistan, similar things. Similar Maybe not so many varieties, but almost similar. It's a beautiful place. It's just the colors you see. The colors are beautiful as well. The bright colors. دا Yeah. هغه پکې ګورو را ګورو سبب کې اخلي یا نه اخلي فاصله کوو ډرای فروټ ارزان دي دا څه ډېر ارزان دی ما هو ډېر شو پورې مال چې غوړوالو زه دا هم څنګه باندې کم کروان یم. نه نه زه ته دا نه وم. خوا ځه نه راځي. دا غوښه وته وکړه وځي لاندې غوښه خرڅېږي دا اس په غوښه خرڅېږي اس په غوښه چا خوښي So in my opinion, دوسری جنگ عظیم میں راوتی و آزادی سکویر ته دلته د پخواني سولجر چې کوم په دویم جنګ عظیم کې مړه دي د رشیا دپاره ځکه چې دا مخکې ټول یو سوویت یونین و د هغو ټولو نومونه دي د هر ولایت خپل خپل د کسانو نومونه دي په دې کې ډېر دي په رشین ژبه کې دي موږ په نه پوهېږو دا چې کوم ځای دی که نه دا د اشکدر یا ولایت دی د ازبکستان دا ټول چې دي دا د هغه ځای کسان دي او دلته چې مخکې راشي دا یو بل ولایت دی د هغه دي او دا دریم چې دی دا د سمرقند والا دی او داسې یوازې دا نه دي دلته نوره یو بله برامدم شته دغه شانې په هغه کې هم لګولي دي ډېر زیات دي په لکاو خلک پکې مړه دی هلته یو مخکې به موږ سور شو ور لګېدلی دی هغه د انون سولجر دپاره دی هغه د هغه خلکو پوځیانو دپاره دي چې د چا معلومات نه دی شوی چې چېرته ورک شوي دي چېرته مړه شوي ټول په انون کې راځي نو راځئ چې دا ټول هر څه ته وښیو ډېر یادګاري ځای دی دا د سمرقند د تاشکند مین سکویر کې دی دا چې دي نو ټول په نمبر د هر ولایت نوم لیکل شوی دی اوس دا ټول دی هغه پوځیانو عکسونه دي امین ناټ عکسونه نه دي نومونه دي عکسونه خو خواران مړه دي ډېر پخوا دا خو مسلمانان دي کېدای شي 90% مسلمانان دي الله دې وبخي دا داسې یو څو برندې دي دا یوازې دا نه ده دا ټول د هر ولایت دي د اخر کې توشکند ولایت دی دې برنده کې وختي چې ما کومه سټوري کوله دغه ور چې ښکاري دا د هغه انون سولجر دپاره دی څوک چې په جنګ کې یا مړه شوي دي واپس نه دي راغلي یا ورک شوي دي او دا کوم سټاچو چې جوړ شوی دا د یو مور سټاچو دی دا مور د هغې خلکو د هغه سولجرو په انتظار کې ناسته ده یا هغه بچي چې یا ټول سولجران په انتظار کې ناسته ده او د دغه لیکلو دا معنی لري دا د سکندر ملګري نه مې پوښتنه وکړه چې تاسو زموږ پړه کې وئ اوس هم زموږ په یادونو کې وئ او دغه مور اوس هم انتظار کوي د دې انون سولجر دپاره او دا اور چې دی دا په ټول رشیا کې هم دغه شي د انون سولجر دپاره دا ټول چې سوویت یونین د پخواني کنټریز دي د ټولو کې اکثره مین سکویرونو کې دا اور دغه شان بلي
نه 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 کم سکویر ته راغلی کم سکویر ته راغلی کم سکویر ته راغلی دا تاشکند لیبرټي سکویر دا تاشکند. سکویر دی اوس ورته مستقیم وایي صراط مستقیم ستا لپاره خو صراط مستقیم دی وختي مې ولیدلې ځکه مې ته چې نه 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 هغه ګپ پکې ونه لګېږي بابر با عیش کوشک عالم دوباره نیست. Straight, yeah? Okay, straight. Потом край. دا د تاشکند یو غټ جومات دی مینار ماسک ورته وایي اوبیسلی اسلام آباد ماسک چې هبه روز پکې موږ لمونځ وکړو هغه هم ډېر غټ جومات دی او دغه دی دا دام غټ جومات دی سکندر وایي چې هغه غټ دی افشان وایي چې نه دا غټ دی دننه ورننه وځي چې کوم یو غټ دی راځه. تاسو ته ډیسیژن پروفیسر بدله فیصله وکړي